أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. دا کما قاعده چې نن زمونږ استاسو په لاسو کې دا قاعده مفتاح القرآن. نو مفتاح القرآن مفتاح وای چابۍ ته معنا او مطلب دا دی چې د قرآن د پاره دا کار د چابۍ کوي، چې یعنی څنګه یو بند ځای ته انسان ورننوځي او په هغې ته ننوتل مشکل وي، د هغې دپاره د هغې د چابۍ ضرورت وي. نو د قرآن کریم د ویلو یا د هغې د صحیح کولو دپاره دا قاعده به کار د چابۍ. د ټول نه چوت کلام چې دی دا د الله رب العالمین کلام قرآن مجید دی. د الله رب العالمین کلام او کتابونه چې دي هغه مخکې هم راغلی دي، خو اوس هغه منسوخ شوي دي او په ټولو کې چوت کتاب چې دی هغه اوس قرآن مجید دی او دا په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه پیغمبر دی چې د ټولو پیغمبرانو د ټولو انبیاو سردار دی او بیا دا امت چې دی نو هغه ډیر زیات بهتر امت دی او قرآن کریم چې دی دا کتاب هم دی، خدا د الله رب العالمین او د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دپاره خصوصي اعجاز او معجزه هم ده، ځکه چې الله رب العالمین دومره عمر د دې حفاظت وکړو، داسې حفاظت یې وکړو چې د زور زیر تبدیلی په دې کې لفظي چې دی نو هغه چا نه ده راوستي. اوس خبره موږ دا کوو چې دا کلام که چا خپل کو الله رب العالمین دا خلق چوتوي، په دنیا کې هم چوتی او په آخرت کې هم چوتی، خو که چا ترې مخ واړو نو الله رب العالمین وایي ومن اعرض عن ذکري فان له معیشة ضنکا، چا چې زما د ذکر یعنی د کلام نه مخ واړو نو فان له معیشة ضنکا، د دوی دپاره ژوند چې دی نو لنډ تنګ د تنګستیا ژوند دی. ونحشره یوم القیامة اعمى، او په قیامت کې د دوی حشر چې مونږ کوو نو دا به د ړوندوالي په حالت کې کوو. قال رب لم حشرتني اعمى، دا سړی به اواز کوي چې الله پاکه زه خو بینه ومه، زه دې ولې ړوند چې دی نو زما حشر وکړو وقد كنت بصیره، حالانکې ما خو لیدل کوله. نو الله به ورته وایي قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، دغه شان زما آیاتونه چې دی هغه تاسو ته درغلي او تا هیر کړي، نو وکذلک اليوم تنسى، نن ورځ چې دی ما تاسو هیر کړئ. نو زما عزتمندو د قرآن مجید چوتوالی په ټولو کلامونو باندې د نصیحت دپاره د ټولو نه اعلی کلام، د پوهې دپاره د دنیا او د آخرت د کامیابۍ دپاره لوی کلام، خو زما عزتمندو د دې کلام نه مخ اړول، د دې نه غافله کېدل، د دې نه لاپرواهي اختیارول، د دې په وجه باندې الله رب العالمین به حشر د سړي ړوند کوي. نو چې سړی په قیامت کې ړوند چې دی نو راپاسی چې د هغې نه پس به ورسره څه کېږي، دې ته تاسو په خپله سوچ وکئ. قرآن کریم کې بل ځای کې الله رب العالمین وایي چې دا پیغمبر زمونږ چې دی نو دا خو ډېر بهترین پیغمبر دی، د ټولو پیغمبرانو سردار دی او دا به د امت شفاعت کوي او دا پیغمبر چې دی په حوض کوثر بناسي جامونه به ورکوي، د الله رب العالمین نه به هلته کې دعاګانې کوي او سر به یې په سجده ایښي او اواز به کوي چې امتي امتي، الله زما امت، الله زما امت. خو زما عزتمندو قرآن مجید کې وایي چې دا پیغمبر به راپاسي او په خپل امت به شکایت کوي. وقال الرسول یا ربي، دا رسول به وایي چې ای ربه ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، زما دې قوم چې دی نو قرآن یې پرېښی او د قرآن نه اختی او قرآن یې پرېښی. نو زما عزتمندو یو طرف ته خو هغه فضایل دي او د هغې چوتوالی دی، خو بل طرف ته دا سختې خبرې، دا څومره ګرانې خبرې دي. که فرض که د قرآن د وجې نه الله رب العالمین زموږ حشر چې دی پړندو وکړي، که د قرآن د وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم د شفاعت په ځای په موږ باندې شکایت وکړي، نو د نجات څه امید د دې نه بعد پاتې کېږي چې بیا به موږ ته په یو طریقه باندې نجات میلو شي. نو قرآن کریم چې ویلی کېږي زما عزتمندو نو یو دا زمونږ او ستاسو په ژبه کې نه دی، په عربی کې دی او عربي ډیره اسانه هم ده او ډیره فصیح هم ده او ډیره مزیداره ژبه ده او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ژبه ده او بیا الله رب العالمین په دې کې ناشنا خوند ایښی دی چې ځکه چې دا خو د الله رب العالمین خپل کلام دی نو الله رب العالمین پکې ناشنا خوند هم ایښی دی او بیا د الله دا وعده ده چې ما اسانه کړي ده ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. الله رب العالمین وایي په تحقیق سره موږ د قرآن چې دی دا د نصیحت دپاره آسان کړی دی، خو څوک شته چې نصیحت دې والي. نو په دې خبره ځان پوهه کوي چې د قرآن کریم آسان دی. اوس قرآن کریم چې مونږ زده کوو او دغې مقصد ته رسون د دې دپاره اولني الفاظ دي، هر کار چې د په یو ځای باندې ټول نه کېږي بلکې د دې دپاره اولني د دې الفاظ زده کول دي
او دا چون کې په عربی کې نازل شوی دی نو د عربی ژبې موافق ویل دي او د عربی ژبې موافق ویلو باندې هم د رسول مبارک صلی الله علیه وسلم وینا ده او داسې هم ویلی دی چې تاسو په د خپلو اوازونو سره د قرآن کریم ښایسته کوي په محنت پې وکئ په ښایسته اواز سره یې ووایئ زینوا القرآن باصواتکم تاسو د قرآن کریم ښایسته کوي په خپلو اوازونو سره نو قرآن کریم ښایسته دی خو اواز ورته ښایسته کوي او کوشش او محنت چې دی نو هغه پې وکئ بل ځای کې یو حدیث چې دی نو هغه داسې دی چې اقرأوا القرآن بلحون العرب واصوات تاسو د قرآن کریم لولئ د عربو په لهجه کې او د هغوی په اوازونو کې لولئ څنګه چې هغوی به لوستلو د هغوی لهجه د هغه شانې ولولئ نو چون کې زمونږ او ستاسو ژبه چې دی هغه پښتو ده او د اول نه موږ شروع کړي په دې باندې روان یو نو زمونږ او د قرآن کریم د ژبې په دې کې پوره فرق دی زمونږ ډېر حروف داسې دي چې هغه د قرآن کریم نه بدل دي او بیا ژبه هم داسې دی چې په ژبه باندې نه یې پوهه نو کله کله په نقصان کې واقع شو لکه وایي چې کله کله د قرآن کریم چې دی نو دا په خپل ویونکي باندې لعنت وایي لعنت پې ولې وایي نو یو وجه د هغې دا ده چې دی د قرآن کریم دومره ګډ وډ وی چې د هغې د وجې نه په ده باندې لعنت ویلی کېږي او دی نه خبره دویمه وجه هغه د ترجمې او د تفسیر او د عمل سره تعلق ساتي چې هغه دا ده چې اوس قرآن کې الله رب العالمین وایي لعنت الله علی الکاذبین یا ظالمین یا کم ځای کې چې په چا باندې لعنت دی نو دا سړی قرآن کریم وایي او دی په خپله دروغجن یو قرآن لولي نو دا قرآن چې دی لولي نو دی په ځان باندې لعنت وایي چې ګوره زه دروغجن یم او دی د ځان نه خبر نه نو الله رب العالمین د دواړو قسمونو نه زمونږ او ستاسو حفاظت وکړي او الله رب العالمین د مونږ او تاسو ته وسع او توفیق را نصیب کړي چې زمونږ الفاظ هم ټیک شي چې هسې نه د دې د وجې نه په عذاب کې پرېوځو او د دې دویمې نه دیم الله رب العالمین مونږ او تاسو ته حفاظت را نصیب کړي چې هسې نه قرآن کریم لولو او لګیا د هغې په مخالفت کې وکوو به انشاءالله داسې نو د دې دپاره مونږ ابتداءً اولنۍ شروع چې نن وکړه نو دا به مونږ کوو د قاعدې نه قاعده چې دی دا څه ته وایي د هر یو کار دپاره یو بنیادي نو د قرآن کریم دپاره بنیاد علماو په دې ډېر زیات محنت کړی دی نو دا محنت نه بعد هغوی داسې یو بنیاد او طریقه کار جوړ کړی دی چې په هغې سره دا قاعده چې دی نو دا ډېره زیاته اسانیږي لکه په دنیا کې د هر چا خپلې هنري دي نو د هر هنر دپاره بیا د هغې اوزار دي دا اوزار چې دی نو دا هم چا پې محنت کړی ول یو سیز بیا بل سیز بیا بل سیز بیا بل کار له بل سیز داسې اوزار یې جوړ کړي دي د هغې اوزارو په ذریعه باندې هغه کار چې دی هغه ډېر زیات اسان شوی دی نو زما عزتمندو د قرآن کریم د لوستلو دپاره علما کرامو محنت کړی دی او دا طریقه کار دا قاعده یې راایستې لکه څنګه چې د هنرو دپاره اوزار نو دا یو قسم له اوزار دی چې د دې نه بغیر قرآن کریم ته سړی نشي تللی یا هر څومره لوی بلډینګ چې جوړیږي نو د بلډینګ دپاره به یو بنیادي چې بنیاد څومره صحیح او څومره مضبوطي نو چې بره بلډینګ څومره ښایسته جوړې او څومره مضبوط او مزیدار او څومره چتونه پکې نو دا به صحیح خو که فرض که بنیاد کمزوري نو بیا چې ته بلډینګ جوړی سبا به پستومانه یې رنګ روغن خو به ولوه کې خو به دونه وخت د کار بیا نه وي کله د اوبو کله د هوا او کله د هسې موسمي اثراتو د وجې نه به هغه بلډینګ واپس ډیران به ترې جوړیږي نو زما عزتمندو قاعده چې دی نو دا هم په اصل کې قواعد دي او دا هم بنیاد ته وایي دا د قرآن کریم دپاره بنیاد دی چې څوک قرآن کریم لوستل غواړي څوک د قرآن کریم نه غلطي لري کول غواړي نو هغوی به دا بنیاد مضبوطي کړي نو چې دا بنیاد یې مضبوط کېښودلو نو په قرآن کریم باندې به هغوی صحیح پوه شي یا دویمه خبره دا ده چې د هر څه خپله یوه طریقې اوس د جومات ته موږ راغلي نو د جومات ګیټونه دي په هغې باندې دروازې دي په هغه دروازه باندې موږ راننوتي یو راغلي یو دې ځای ته را رسېدلي یو که اوس یو سړی تکړه دی په ځوانۍ کې دی خو چې دی راځي په دیوال باندې رادانګي دا به څومره بدې ښکاري څونه غلطه طریقه ده حالانکې جومات ته راځي خو دا جومات ته د راتلو لار خو دروازه ده که نه که څوک په دیوال وردانګي نو د خوږېدو هم خطره ده لیونۍ به ورته هم خلک ووایي غل به هم خلکو ته ښکاره شي چې هلکه دا اوس خبره ده یا د هغې نه مشکل لار چې اوس په دې چت باندې راخېږي او په دې باندې راځي او دلته راکوزېږي دا څومره مشکل لار ده دا خو د جومات ته راتلو لار نه ده که نه نو دغه شان قرآن کریم ته د ورتلو دپاره هغې دپاره قاعده ده که فرض که قاعده مونږ ونه وایو او ورزونه د دې مثال به داسې وي لکه اوس جومات ته چې مونږ په دیوال باندې راشو یا په چت باندې راکوشو یا اوس کور ته هر ځای ته چې داخلېږي هر عمارت ته نو د هغې دپاره یوه لاره چې دی نو هغه لازمي د قاعدې زمونږ
د هر چا موافق خپل طریقه کاری. یو طریقه کار چې دی هغه د ماشومانو د پاره چې مخکې مونږ کورسونه کړي دي او تاسو لیدلی دي چې هغه مونږ په بورډ باندې وایو، خو هغه چونکې وخت ډېر زیات دی او زمونږ سره وسو په دې کورس کې داسې ماشومان نشته دی چې د هغوی دپاره مونږ الف بیل ولیکو او با بیل ولیکو تا بیل ولیکو، داسې ماشومان زمونږ د سره نشته. نو مونږ به کوشش دا کوو چې دا کم کار وس مونږ شروع کړی دی. نو پرون هم ما ویلو چې دا مونږ په دې شوق شروع کړی دی چې په کلي کې کم کسان داسې پاتې دي چې قرآن کریم نه دی ویلی. اولنی کسان زمونږ دپاره هدف هغه خلک دي. دویم قسم هغه خلک دی چې قرآن ویلی دی خو غلطۍ پکې ډېرې دي او کله کله په هغه خپل قرآن باندې اوس اعتبار نشته، په نوم یې ختم کړی نو تلاوت هم نه کوي. دویم قسم خلک زمونږ هدف هغه دی. دریم چې دی نو هغه خلک دی چې هغوی دا وایي چې قرآن مې ویلی هم دی، د قرآن تلاوت هم کوم، خو اوس هم زما په قرآن کریم کې غلطۍ چې دی نو هغه موجود دي. نو زه دا غواړم چې د قرآن کریم نه دا غلطۍ وباسم. نو دا خلک شو. څلورم قسم خلک به هغه چې هغه قرآن ویلی هم دی او قرآن تلاوت هم کوي او د دې سره سره داسې ډېرې غلطۍ پکې هم نشته، خو هغه دا غواړي چې زه د خپله عاجزي چې کم دی چې زه کینم په طور د شاګرد باندې د سبق ته کینم چې څه نه څه خو به زما دپاره پکې هم وي که نه، څه خو به میلاو شي که دا ټول سبق زما دپاره ضروري نه دی، خو چې کم یو حرف او یو لفظ زما دپاره ضروري زه به پکې هغه یې زده کوم. صحیح دی انشاءالله. نو سبق چې دی دا به په قاعده کې شروع کوو انشاءالله. صحیح ده. الله دې عمل کولو توفیق راکړي.